تحفظ دو نجات دو نجات دو نجات دو نجات دو د کوټې د پولیو د 2 زنانو کارکونکو د وژنې پر ضد د چارسده ضلع ټولې زنانه صحي کارکونکو د ګل پورس په احتجاج راوتې وي او د پولیس او حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوله. یو زنانه کارکونکو رخصانه بیبي وايي د دوی سره اکثر د امنیت لپاره غیر تربیه شوي عسكر لیږل کیږي. پولیو کمپین کې دوی هغه یو ملیشي والا او دی والا هغه والا وردی و تاچولی وسره انټرین کسان کی هغه خپل دغه کولی نشي چې هغه نه مخکې هغه مخکې دغه شي ډېر دغه وشي هغه څه وکړي چې مقابله ونه کړه انټرین کسان دوی سره یو ځای کوي. تر اوسه په پښتونخوا او نورو سیمو کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو په کمپاینونو کې 3 ورکرانې او د هغوی په حفاظت مامور عسكر وژل شوي دي. خو رخصانه بیبي وايي د 100 کالو راهیسې پیل شوې د دوی د وژنې لړۍ لا هم روانه ده. اوس د دې تپوس نشته چې LHW مړه شوه ولې په څه او چا. فرسټ زموږ دا دغه دی دا زموږ د حکومت نه چې چا په څه ولې چې کوم کارونه د حکومت نه پاتې شي هغه LHW ته حواله کړي شي هغه LHW زی او هغه کور ډور ټو ډور د صحت خبرې هغه وړي دا د هغې سزا ده. موږ د حکومت نه تپوس کوو چې دا د هغې سزا ده که دا د هغې صله ده. سایرا شوکت نومي صحي ورکره وايي زنانه صحي ورکرانې د ټولنې د ماشومانو او زنانو د پاره د صحت پیغام کور په کور رسوي او د دوی وژل د داسې خلکو کار دی چې د انسانیت ته غیر ذمہواره دي او حکومت لا د دوی تحفظ پکار دی. نو ولې دی یو غیر ذمہ دار انسان راشي او ډېر بې دردۍ سره دی هغه شوټ کی دا یوازې صرف دا پرونی بلروزنۍ واقعه نه ده د دې نه مخکې هم داسې ډېر شوي دي. مونږ د حکومت نه تحفظ غواړو DC صاحب ته DPO صاحب ته درخواست دی چې مونږ ډیوټیانې کوو ډیوټیانو نه مونږ انکار نه دی کړی خو زمونږ سیکیورټي دی دوی مونږ ته شور کی. د پښتونخوا او قبایلي سیمې په رنګ د هیواد په نورو برخو کې د مختلفو بیمارو پر ضد د ټیکو د صوبایي API پروګرامز او د پولیو په ساسکو ورکولو کې په زرګونو زنانه کار کوي. د دوی اجرت اکثره کم نوکرۍ کچا او نور سهولیات نه وي. یو کارکونکي طلعت العین وايي د خلک دې ته ځان رسو که چا هغه زموږ نه ډېره فاصله کې وي موږ هغې ته ځان رسو او هغوی ته څاڅکي ورکوو چې هغوی د دغه نه بچ کولو پکار دی چې حکومت موږ له تحفظ راکړي او موږ ته شودا پیکیج منظور کړي. د هیواد صحي ادارې او دغه رنګ نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو د رنځ په خورېدو او کابو موندلو په پاوڼۍ کې دي خو په صحي کارکونکو وروستنۍ برید ښایي چې په دې پړاو کې هم حکومت او صحي کارکونکو ته راپېښ امنیتي چیلنجونه لا هم په خپل ځای دي. د کیمرمین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پیښور.